په مزار شریف کې د ترکیه هیواد د ټیکا دفتر مسؤلینو د دغه توکو د سپارلو په مراسمو کې چې د بغلان ولایت مسؤلینو هم ګډون درلود وایي چې ترکیه هیواد تل به د افغانستان ولس تر څنګ اوسي او په راتلونکي کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. تا هر روز یتیمان چجور یک چیز دیگر ما خاطر نشان میکنیم که دفتر تیکا مقیم مزار شریف فقط امروز در ولایت بغلان نه، ما در دیگر ولایت ها که از مزار شریف بوده باشه، سریپول بوده باشه، جوزجان بوده باشه، بدخشان بوده باشه، تمام پروردگاه دولتی همیشه هر زمان امروزشون کمک همکاری کردیم و دوام داد. په همدې حال کې د بغلان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست او مسؤلینو د ترکیه هیواد له یادو مرستو قدرداني کوي او له نورو همکارو بنسټونو څخه د لا زیاتو همکارۍ غوښتنه کوي. تعدادی که در پژوهشگاه دفتر محترم تیکا کمک کرده تعداد قلمش خیلی زیاد است. آن چیزی که نیاز بوده مثلا در بخش خود طفل اگر بگوییم برای هر طفل یک جوره کالای زمستانی و یک جوره کالای تابستانی، البته هر طفل قد اندامش گرفته به اندازه خود طفل جور کرده و امروز برش تسلیم میکنه. خوش هستیم ما از امارات اسلامی، خوش هستیم امروز که به ما از کالا، پوشاک، دیگه خوراک همی کل چیز ما خوش هستیم. سرپرست خانه نداشتیم، پدرم شهید شد. امارات اسلامی خیلی تشکر میکنیم که به ما توجه میکند. د یادونې وړ ده چې د بغلان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د بې سرپرسته ماشومانو روزنتون کې څه باندې 100 ماشومان شتون لري.